مال دا تیر نه بل جمعه وکاله بل جمعه مشران کسان راغ سپینګيري زمو محترم دي ټول نو یو میلمه سره راغله او بعض ملګری مال راځي لري نه خطبه د پاره نو هغه سره یو میلمه او هغه میلمه د زامن سره مال مسله تقسیم ویلې زامن می دا کیدا نو ما ته چې د زامن سره سو کنه ما ورته ته خو ژوند دی او چې ستاد وفات نه بعد الله دې ژوند درکې نو بیا به استعمال تقسیمیږي په شکل د میراث کې انکه اوس ورله سوار کې نو یو شان ټول لور کې چې په دغه کې رانه شي زیاتی او ظلم کې نو دا زامن یې کوي نو ما ورته لږی سب لور دي نشته ولی نشته لونه مې نشته دی ما ته خو سره هغه یادې نه ان صفا د دې مسجد په چت ناستوخه په سپینو ټکو کې راته چې یاره مولوی صاحب زمونږ په دغه کې رواج کې خصوص لونو لیسه نه ورکوي نو ما ورته لږی صاحب مونږ به لکه په رواج چلیږو که مونږ د جمعې مونځ چې کوم رب ته مونږ سجده وکړله د دغه رب قانون به منو مونږ خو د الله رب العالمین قانون منلی دی الله رب العالمین فرمایي ما ستاسو حصې مقرر کړي دي سورة نساء کې الله رب العالمین د فرض حصې ویلي فریضة من الله دا د الله را طرف نه یو فریضه ده ادا کا چې دا میراث ورکا چې چا سره حق دی غاړه د خلاصه کا اوس موږ ور دي تم ډډی نه دي تیاری چې بعضی خلک دا خو پردي کور ته ځي ولی پردي کور ته ځي تا یو لور نه قیمتي شته د خور نه قیمتي شته انسان دی ورکړی روپۍ نه ورکړي او ځمکه نه ورکړي چې رسیږي لکه دا ځمکه ستاره د خور نه ډېره قیمتي ده دا روپۍ ستاره د خور او لور نه ډېرې قیمتي دي چې یو خاندان ستا دومره خوښ دی چې ته ورله لور ورکړې د زړه ټوکړه خور دی ورله ورکړې ښکلې عزتمنده خور نو دا مال ولې نه ورکړي چې د هغې تا باندې الله مقرر کړي د هغې حصه ځمکه یې چې رسیږي ولې نه ورکړي خپله غاړه دې خلاصوه او هر پلار له پکار دی چې دا وصیت وکړي که د مرګ پته نه لګي بچو ته وایي چې بچې ګوره که سبا له زما د مرګ نه بعد جیدات تقسیمېده زما لوڼو د به حصه ورکوئ زما به ګوره غاړه خلاصوي که بیا هغوی ورنه کړه بیا به زامن الله رانیسي د ده به غاړه خلاصوي ده به خپله غاړه خلاصه کړي که رونو ورنه کړه بیا به رونه هغه به بیا مجرمان یې الله بیا رانیسي